السلام علیکم ګران کتونکو، هیله لرو چې روغ جوړ خوشحاله جمدي او ګړندي به یو ګران مینوال تاسو د وخت ګوره پی ټي وي نشه خپرونه د پېښور څانګې نننۍ خپرونې په دا ساعت په پروګرام کې زه یم ستاسو قربان محمد آفتاب ملګرتیا به رواني پوره تر 1 بجو پورې. او مینوال تاسو ته به دا پته وي چې هر کله زما پروګرام وي نو زه دا کوشش کوم چې خپل خواږه درانه میلمانه خپل سټوډیو ته راوبلم، هغې سره د کار خبرې وشي. زموږ د معاشرې لپاره چې کومې خبرې ضروري وي، زموږ د خلکو د صحت لپاره یا زموږ د خلکو چې کوم څه سره د هغې ژوند ښه کېږي، هغه زه پوره هڅې کوم چې هغسې خلک راشي زموږ سټوډیو ته او هغې سره ګټورې خبرې وشي. نن هم ما سره په سټوډیو کې یو داسې استاد محترم، یو داسې ډاکټر صاحب، یو داسې مشر موجود دی چې هغې ټول عمر ماهر امراض چشم هم پاتې شوي دي. خو د دې نه علاوه هغې ته چې نن سبا کومه څوکۍ حواله شوې ده، هغه د پرنسپلۍ یعنې د استاذۍ په استاذۍ کې چې بیا هغې کوم سینیر دغه ته ورسېدل، نو د الله تعالی کرم دی چې موږ له داسې یو لوی استاد محترم راکړی دی، پروفیسر ډاکټر لال محمد خټک صاحب، پرنسپل کوارټ میډیکل کالج دی. هغې موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. راځئ چې ته پروګرام کې هرکلی ووایو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ډېره زیاته مننه جی، د دومره لر نه په شپه باندې راغې، دومره موږ له ټیم راکو، ستاسو ډېره زیاته جان مننه. زه ستا ډېر شکرګزار یم چې د دومره ډېرې مودې پس زه پاکستان ټي وي پېښور سنټر ته راغلی یم. مخکې چې کله زه میډیکل افسر وم یا ایون د ایډورډز کالج د زمانې نه زموږ استاد ضیاء القمر صاحب سره جی جی الله پاک او الله دې وبخي، او دغسې بیا د ماشومانو پروګرامونو کې څو ځله راغلی وم. ښه جي، خو ستا ډېره مننه، زاړه یادونه زیات تازه کړ او زه ډېر مشکور یم چې آن ایر تاسو د خلکو د فایدې لپاره به انشاءالله خبرې کوو. ډېره مننه جي. ډاکټر صاحب ټول لومړی خو راته داسې ووایه چې یاره تاسو ایز ا پرنسپل کله سټ شوئ کوارټ میډیکل کالج؟ زه خو د ما خیال فبروري ایګزیکټلی دغه میاشت ته او 3 کاله مخکې صحیح جي پرنسپل KMU انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کوارټ چې ته هم خلک کوارټ میډیکل کالج هم وایي، جی جی، نو 3 کاله زما پوره شو تقریبا. ښه جي، پرنسپل جوړ شوم او د هغې نه مخکې افثلمالوجي ډپارټمنټ کې وایس پرنسپل وم پهله، جی جی، د ایډمنسټریشن او د افثلمالوجي ډپارټمنټ هیډ جی جی مشر او هغې کې پروفیسر یم. ډېر ګران کار نه دی چې پرنسپل جوړېدل؟ ډېر ګران خو یقینا دی، او بیا چلول او چیلنجنګ هم دی. جی جی، خو بس الله پاک چې انسان ته صلاحیتونه ورکړي وي او تاسو باندې یارانو دوستانو دعاګانې او سپورټ وي. ما د دې نه مخکې هم چې کله زه ارلی 90s کې 92 93 94 زه خیبر ټیچنګ هاسپیټل کې وم ایز میډیکل افیسر. جی جی، نو ضیاء الاسلام صاحب زموږ مشر استاد، هغه زه ځان سره په ایډمنسټریشن کې ساتلی وم. صحیح جی، نو ډېر زبردست ایډمنسټریشن هغه 3 کاله تقریبا هغه ما کړی. جی جی، نو د هغې تجربې فایده ما ته وه او د دې نه مخکې چې زه وایس پرنسپل وم یا د یو ډپارټمنټ مشر هم چې وې، نو تجربه وه. او اوس هم ما سره د خپلو مشرانو زموږ د یونیورسټۍ وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق صاحب، جی جی، او زما مشر چې دی رجسټار پروفیسر ډاکټر سلیم ګنډاپور صاحب، هغه زما د آی ډپارټمنټ کې په ډي خان کې زه ورسره وم، نو زما استاد هم دی، زما منټر هم دی. نو د هغې په وجه باندې ما ته حقیقت دی چې داسې نه ده محسوس شوی چې ما ته چېرته داسې ډېر پرابلم راغلی وي. او ورسره چې کوم ما سره هلته کې پروفیسران دي یا نور استادان دي په میډیکل کالج کې، زما دومره ښه ملګري دي چې ما ته چېرته داسې څه پرابلم نه دی جوړ شوی. زه چې کله پرنسپل جوړېدم هلته کې یو خپل طریقه کار وي د میډیکل کالج یونیورسټۍ کې چې سلیکشن کیږي، نو د سټوډنټانو نه پکې خپل انپوټ اخلي، ښه جي، خفیه، موږ ته پته نه. صحیح جي، د سټاف نه کم ادر دین فیکلټي، صحیح جي، او مشران پروفیسران چې د دې نه لکه 15-16 کسان داسې یو لیسټ غوندې وي، بیا خلکو ته مخکې کي چې بھئی تاسو په دې کې به څوک خوښوئ، ولې به خوښوئ. صحیح جي. نو په هغې کې الله فضل سره چې هغه ملګرو یا سټوډنټانو یا سټاف، یعنی ما په خپله چاته داسې نه دی ویلي چې ما نه میډیکل کالج پرنسپل جوړ کړئ. ښه جي، بس هغه الله تعالی هغې زما دغه وکړو په سنډیکیټ کې ټولو ملګرو زما هغه چلولو. نو یقینا یو آنر دی، یو چیلنج دی. بالکل جی، ډېر خوشحال په دې یم چې دا میډیکل کالج چې دی آفتاب د دې لږ بریف هسټري کا زه تا ته ووایم چې الله پاک ما نه دا یو کار اخیستونکی و. جی بالکل.
هغه ټیم کې گورنر افتخار حسین شاه صاحب الله دې وبخي، هغه سره زما بای چانس یو داسې ملاقات شو چې ما په کتو باندې مونږ یو بل پېژندونه، هغه ما ته ویل ته ما ته ګورې، ما ته ګورم چې دا سړی خو ما ته داسې اشنا اشنا ښکاري، زمونږ کنوکیشن و. او ما ته وایي ته ما نه پېژنې؟ ما نه زه خو اوس دا ګورم، وایي زه افتخار حسین شاه یم د ګورنر. ښه بس ما بس نور خو په میډیا باندې ما کتلې. نو هغه ما ته وایي ته د کوم ځای؟ ما زه خو د ډسټرکټ کرک یم بیسیکلی. هغه ټایم کې زه ګومل میډیکل کالج کې سینیئر رجسټرار وم. ما ته وایي یاره زما ټول خوبونه د کوهاټ باره کې یا د صوبې باره کې ما لیدلي پوره شول. کوهاټ کې مې یو ارمان دی ان پوره کېږي. ما سر ارمان دی جي وایي چې میډیکل کالج جوړول غواړم خو خلک راته نه میلاویږي. نو ما ته وایي چې یاره ته خو خټک چې دي دا وایي چې د خپل علاقې ډېر خیال ساتي، غریبه علاقه ده دغه ده. ما بالکل ما ته وایي چې یاره دا ما ته نه میلاویږي څوک. وایي ته ما سره دا پرامیس کوې؟ ما بس زه خو ډي خان کې یم. نو وایي چې نو هلته یې را سره لاس میلاو کړو او د هغه ځای نه وایس چانسلر ته ټلیفون وکړو د کوهاټ یونیورسټۍ اف ساینس اینډ ټیکنالوجي ته. ورته یې وویل چې بھئی داسې سړی ما ته میلاو شو او راویې خواب پوره شو. خواب پوره شو. زه یې هلته نه بس ګورنر و نو ټرانسفر یې کړم کوهاټ ته. کوهاټ ته راغلم نو خپلو ملګرو پسې ولګېدم. پیله مونږ ډسټرکټ سپیشلیسټ وم زه. نو ډسټرکټ والا مونږ تقریبا یو 3-4 کاله پکې فری ټیچنګ کولو چې مونږ د کالج د شروع شي جی. بیا چې کله شروع شو نو په 2009 کې چې کله چې پی ایم ډي سی به وزټ کوي نو دې ته فیکلټي پکارو ریګولر. نو مونږ ته بیا دې دا وکړو. نو بیا پراپرلی د هیلث ډپارټمنټ نه مونږ کوهاټ یونیورسټۍ ته شفټ شو. نو دا داسې ماته لګي چې دا زمونږ خپل په لاسونو کرلی یو ګل دی، یو بوټی دی. نو په ایک چرته زما هغه تاسو د لومبۍ پرنسپل یې که نه جي؟ نه جی ما نه مخکې د دې پهله به د دې ډایرکټر به ورته ویلو، 2-3 کسان هغه بشیر صاحب او وحید صاحب دا پاتې شو. بیا دغې نه پس اولنی پرنسپل چې چاته ویلو زموږ ډېر ښه استاد نن سبا د RMI پرنسپل رحمان میډیکل کالج مفتی صاحب هغه پرنسپل و. هغې بیا پی ایم ډي سي نه ریکګنایز کو. بیا هغې نه بعد زموږ سلیم خټک صاحب سرجن دی او هغه مشر و، سینیئر پروفیسر و. نو هغه پرنسپل و. نو شپږ کاله هغه پاتې شو او ډېر مزدار یې وچلولو. هغې نه پس بیا تاسو شو چې ډاکټر صاحب ستاسو خو بیسیکلي فیلډ چې دی نو هغه افتالمالوجي ده. جی بالکل. نو افتالمالوجي باندې خو به ښکاره خبره چې بیا پای باندې ستاسو دغه لږ سیوا وي په کالج کې. بالکل هغه به خامخا فیلډ لکه اوس څنګه زموږ پروینشل کوارډینیټر دی ناصر سعید صاحب دی شو، هغه یا اوس ثناء الله جان صاحب دی موجوده وخت کې، یا داود صاحب پاتې شوي دي. هغې په ټوله صوبه کې یا په ټول کوم ډسټرکټ کې دي که هغه په پریفري لیولز باندې دي که هر څه باندې، خو هغې د افتالمالوجي خیال ساتي. تاسو ماشاءالله اوس به امپرومنټ ورسره نورم شي. زه آفتاب بس دا دی بیا هم هغه وایم چې د الله پاک په ما لوی کرم دی او ګنې زه خپل ځان د دې خبرو اهل نه بولم. د دغې استادانو هغه پراپر مینټورینګ دی یا کوچنګ دی. ضیاء الاسلام صاحب سره په خیبر ټیچنګ هاسپیټل کې ما ډېر وخت تېر کړی و. داود صاحب، شاد محمد صاحب، ثناء الله جان خو زما داسې دی لکه ورور. نو افتالمالوجي زمونږ په وینه کې په رګ رګ کې ما نه څوک تپوس وکړي ته ای دې ولې خوښه کړې ده که نه. نو یو خو خپل سټوډنټ لایف نه د وړوکوالي نه هغه شاعرانه یا رومان وي هغه مې ولګوندې. ما وی چې ځان سره به مې ویلو چې یا الله که زه ډاکټر جوړېږم زه به د سترګو ډاکټر جوړېږم. نو هغې همدغه یو دا دی چې لکه تاسو وایئ چې یاره هغه رومانوي دغه نه به د ډاکټر افتالمالوجست حقیقي دغه جامه ورچي د حقیقي جاب به ترې جوړېږي که نه. صحیح. نو هغه وخت نه چې د سړي یو دا یو خواهش وي او الله نه دعاګانې کوي دغه کوي بیا یو موقع میلو شي الله موږ له دا موقع راکړه. صحیح. نو ظاهره خبره ده چې که زه د دې د سترګو د بیماریانو د سترګو د بیمارانو او دغې خیال نشم ساتلی نو بیا خو به دا ډیسانیسټي وي. صحیح دي. داسې خو بیا تاسو چې پښتو سره هم دغه د افتالمالوجست بیا خو به شعرونه هم درته ډېر یادېږي لکه څنګه موږ چې دلته کښېنو لومبۍ د سترګو ډاکټر نه زه یو 2 ټپې یا دغه تپوس وکړم. خیر هغه بیا بېلې خبرې دي. تاسو دې وختي په کمیونټي افتالمالوجي باندې خبره کوله چې یاره کمیونټي افتالمالوجي زموږ د خلکو دپاره ډېره زیات ضروري ده او بېشکه څومره چې موږ پکې وخت تېر کړو یا څومره موږ ته پته ولګېده تاسو مشرانو ذکر کړو ثناء الله جان صاحب شو یا داود صاحب شو یا شاد صاحب شو واقعي چې هغوی په دغه باندې افتالمالوجي بیا په پاکستان کې ډېر زیات امپرومنټ کړی دی. ناصر سعید صاحب شو جي. نو دا کمیونټي کې هغه کار اوس هغسې کېږي که نه کېږي جي؟ د دې آفتاب زه بیسیکلی چې کله ما تاسو ته وویل چې خیبر ټیچنګ هاسپیټل کې زه
از ADMS سٹور اوله ما انډکشن شوی 3 کاله ما په ایڈمنسټریشن کې تیر کړ ضیاء الاسلام صاحب سره وم. نو بیا کله چې هغې نه ما ته چې یاره سر ما خو افتالمالوجي سره ډېر شوق و، تاسو خو زه بالکل یو بل طرف ته بوتلم. نو هغه ما ته بیا دا وویلو چې تا به زه خپل ډپارټمنټ کې وساتم، خو ته به ایډمنسټریشن کې هم یې، ما ته به ما هلکې به مریضان ګورو او دلته کې ایډمنسټریشن. نو هغې کمیونټي افتالمالوجي میډیکل افیسر یو پوسټ کریټ کو، نو زه یې په هغه پوسټ باندې شفټ کړم. فرست ټایم دا کریټ شو کمیونټي افتالمالوجي. نو هغې ته چې زه دغه شوم، نو یکې به مونږ په دې ډېر د پیریفري کې یو دغه مو جوړ کو، اوله NGO ټایپ ته البصاره ته فاونډیشن په نوم باندې. هغې په وساطت سره به مونږ په دې اوله په دې زمونږ د صوبې په دې پیر مضافاتو کې کیمپونه کول. لکه کرک کې مونږ یو 10 ورځې کیمپ کړی، داسې په څومره دا ټرایبل ایریا سې وي هغه ټایم کې، مرج ډسټرکټ چې ورته وایي، غلجو کې، په اورکزۍ ایجنسۍ کې، په وانه کې، وزیرستان کې، په دې ټولو اپ ټو د شانګلا کې د کوم د رورل ایریاز وی چې هلته کې آی سروسز نو دې کې مونږ ټولو کې هغه وخت کې خو نېشنل پروګرام هم نو کنه، نو هغه وخت نېشنل پروګرام نو. دا مونږ د البصاره ته فاونډیشن په تور باندې ضیاء الاسلام صاحب ذاتی، د داود صاحب ذاتی په دې خبرو باندې پکېدل. نو هلته کې به مونږ لاړو، ټیم به مو بوتلو، د ویانې مطلب چېرته به حکومت طرف نه ملاو شوې، چېرته به مونږ د مختلف فلانتراپسټ نه دغه اخیستل. نو هغې کې به مونږ دومره زما ایکسپیرینس پکې وشو چې بیا ضیاء الاسلام صاحب زه فردر پروموټ کړم دې شیزونو ته، وی چې ته به اوس مونږ سره کله چې افغانستان کې د طالبانو دور و، نو هغې سره خبرې پکې وشوې. بیا افغانستان کې په قندهار کې مونږ 2 هفتې کیمپ وکړو، بیا مو جلال آباد کې مو وکړو. او د دې سره سره چې کله بیا زه باقاعده افتالمالوجي ته ایز ټرینی میډیکل افیسر راغلم، پټ فسټ مې پکې پاس کو، الله را باندې هغه مریضانو دعاګانې ولګېدې او ډېر زر پکې زه راغلم. صحیح جی. نو په ای دوران کې بیا ما د زموږ د یو فیډریشن اف اسلامیک میډیکل اسوسییشن دی، هغې یو پریونشن اف بلایندنس پروګرام دی، په پاکستان کې هم دی، پاکستان پریونشن اف بلایندنس، او په ټوله دنیا کې. نو زه د هغې ممبر جوړ شوم. چې هغې زه ممبر جوړ شوم، نو هغې به موږ به سوډان، د افریقن کنټریز، سریلنکا، کوم غریبان ملکونه دي چېرته د آی سروسز ډېر کمزوري وو، نو د ټولو ملکونو ته، لکه سومالیا ته لاړ یم، سومالي لینډ ته لاړ یم، چې چېرته زه تلم ما وی چې خدای دا جهاز به څنګه کینی ورځېږي به څه به کېږي. او سوډان کې مونږ 2-3 ځله کیمپونه کړي، نایجیریا ته، دا ټول په کمیونټي افتالمالوجي دا کمیونټي افتالمالوجي کې مونږ وکړ. او د هغې تا چې کوم بل سوال کړی و چې د هغې څه امپیکټ یې څه یا ستا څه تجربات څه وه، نو یو 2 وړوکي مثالونه چې زه درله درکړم. نو زه وایم چې زما دا یقین دی چې الله به موږ ته په دې واسطې باندې جنت الله رضا به راکوي انشاءالله. چې په هغه کې نایجیریا کې ابوجا یو دغه د دې مخکې دارالخلافه وه، ګورنر یې موږ ته راغو، چې موږ لاړو، هغه وی چې ډاکټر صاحب پهله به ما سره کور ته ځئ. ښه جي. کور ته موږ چې خو چېرته چای روټۍ ته مو ویئ، هغه بوتلو وی نه زما مریضان پهله وګورئ. نو دغه مور وه، او دواړو دا ډېره لویه خبره ده جي چې هغه مور وه، هغه مطلب چې دواړو سترګو کې داسې پردې وي چې موږ ورته ډینس کیټریکټس وایو. هغې غریبې رڼا هم نه لیده، او وایي چې دغه بس ناسته ده، او دا 3 کالونه یې موږ نه لیدلي. نو داسې ښځه دغه بیا ای ته چې موږ سبا مو بوتله اپریشن تھیټر ته، ما ورته 2 سترګو اپریشنونه وکړل. هغې ښځې چې زه کوم ښکل کړم او کوم ما سره دا وکړو، کوم یې وجړل چې ما مې د بچي د نمسي دا ما د دومره کلونه نه ولیدلي، تاسو خو دلته کې دغه په طور راغلي. نو ټوله ستړې به زموږ ستوماني به ختمه شوه په دې سره چې موږ که پیسې به مو لګولې وي، که خپل ځان به مو یو قسم ته خطرې ته دا کړو. دغسې په سوډان کې موږ سره یو ډاکټره، هغه سوډانۍ ډاکټره وه، هغې وایي چې زه مې مور راولم، مور یې راوستې وه. هغې 11 ایئرس پورې د کیټریکټس وو، یعنې کیټریکټ د آی ډاکټران پې پوهېږي چې زموږ د چپ لاس کار دی، 5 منټو کې دننه نه، خو هغه مریض ته دنیا روښانه شي. نو هغه زه بالکل هېرولی نشم دا خبرې چې حاجي تاسو سره کیټر خبر کوي چې پر کیټر کې که اوس وګورو نو پخوا به هغه موږ به ته ECC وي او بیا به وداوټ ECC او لینز به لګېدو یا به غمې. ډېر خلک اوس د دې نه یېرېږي، ډېر خلک وایي نه غمې نه دي لګول پکار او داسې او داسې مختلف رومرز هغه چلیږي.
د دې نه پس بیا هغې کې جدت راغو جیل ته لاړه لکه پیکو ته لاړه بیا لینز جیل طرف ته لاړو ټنل سرجري طرف ته لاړو نو تاسو وایئ چې یاره نور دې کې امپرومنټ تاسو سره روان دي چې د دې خو ډېره ښکلې هسټري ده دا که اوس وګورې نو هسټري موږ ته په کار ده چې زموږ د ینګ بډنګ افثلمالوجسټ څومره دي هغې دپاره به یې زه هغه کوم چې زده کول یې په کار دي د هغې هم لکه پیله چې د دې کوم سرجري به کېدله آفتاب سرجري به هغې ته به یې کوچنګ ویلو کوچنګ یعنې دا پرده به جوړه شوې وه نو د سترګې باندې به چا په زور ګوته به یې کوله یا به لاس سره کولو به لاندې وغورځوله نو لږ غوندې به رڼا ښکاره شوه هغې به خوشحاله وو چې دا خو موږ ته دغه وشو پرمنټ هغه به نو جي پرمنټ نه به بیا به پکې راوختله ځکه چې پرده خو به لرې شوې نه وه دا زموږ په دې سرای نورنګ کې د داود صاحب کې 2-3 ځله اډمنسټریټیو دغه وچلولو هلته به راتلو نو ویل به چې بس خو ډاکټر دی هغه نه کوي چې بس داسې څه دوی پکې واچوي او بیا ستن پکې ومنډي او بس سړی دغه شي رڼا شي بس نو دې وخت زه ټي ایم او ما نو داود صاحب د خدای په ډېر لوی ژوند دې ورکړي هغه خلک یې د ملتان کې دا سیسټم یې بند کړو بیا د دې نه پس دا سیسټم لکه څنګه چې تا ویلو چې آی سی سی ای موږ به ورته انټر کیپسولر ویلو چې زه پهله ما آی کې ارایول کړی نو هغه به موږ بس دا سترګه به مو په نیمه نه ډېره وڅیرله او شی به مو پکې خو غړپ سره به مو پرده ترې راوباسله اب ډېر کمپلیکیشنز به کېدل د هغې غټې غټې چشمې به بیا لګولې او یو دور داسې موجي چې تاسو به کله کیټریک کولو نو هغه ته به هم د ټوخي دوی ورکولې یا د زکام بالکل پهله چې ونو ټوخېږي کمپلیکیشنز به وشي دا به دغه جوړ شي بیا یې نه پس د ټانکو والا دور پکې راغی ضیاءالاسلام صاحب موږ ته خپل تجربه دا ښیله چې زه چې پهله راغلی وم لیډرینګ هسپتال کې چې موږ به اپریشن وکړو نو خلک به ملسونه به مې کلک تړلي وو چې خوځېږي نه اوس هم خلک وایي چې 40 دن به خوځېږي نه سجده به نه لګوې او دغه به نه کوې نو دا داسې دور و چې وخت دا بیا سوچرز راغلل موږ داسې د خپل سترګو لپاره جوړ ای باندې موږ ټانکې لګولې بیا به ټانکې موږ چې ټانکې وشلېدلې ای کمپلیکیشن به و وخت سره دا خلک دغه کې جدت راغو اوس څنګه چې تاسو ویلو بیا وی چې دا خو د دومره سترګه چې ته کټکې سترګه نازک شی دی کې به انفیکشنز کېدل دغه به کېدل نو پکې دا راغو چې بھئی دا خو که داسې موږ وړوکې غوندې څه جوړ کړو ډریل چې دننه پکې لاړ شي او د پرده دننه پکې حل کي او په اوبو په ذریعه سره نه راوباسو او په دې کې به بیا خبره وه چې دې ته به هغه لینز به څنګه لګوه خو غټ نو ایته بیا فولډیبل لینز رولیبل فولډیبل په یو انجکټر کې لګېدلي یو 2 ملي میټر سایز وي داسې سایز وکړو جیلی ټایپ یا فیکو ملسیفیکیشن باندې وشي فیکو مشین باندې بیا هغه یو انجکټر وي په هغه باندې هغه لینز بس دننه ورولې او مریض ته په هغه ټایم چې خپل آفس ته بیا ځه هغه خبرې ختمې شوې چې 40 دن به ته سجده نه لګوې او مخ لاس باندې وینځې او فلګی به نه کوې اوس مستقبل کې زه خپلو سټوډنټانو ته چې کله ټیچینګ کوم هغې ته زه وایم چې خبره دې ځای ته راورسېده چې بس مریض راځي او بیا کور ته ځي بس خپل دغه باندې تاسو ته اوس دا دغه دی مستقبل لپاره دا دی چې اوس لیزر سره چې به دا به کېږي چې ته به ناست یې څنګه چې نور لیزر سرجري کاڼې په دغه باندې ماتېږي لیتوټریپسي شوه دا شیونه به کېږي که نه نو دغسې به په آی کې فیوچر دغه دی الله دې وکړي چې زر تر زره راشي چې دا موږ دا به هم پکې نه کېږي او په لیزر طریقې سره به دا کېږي او انشاءالله دا ټول د خطرات ډاکټر صاحب تاسو د لیزر خبرو کوئ یو 2 لیزر خو الریډي کېږي چې هغې ته یاګ او ارګان لیزر وایي حالانکې د هغې هغه مشینري چې خو هغه هم قیمتي وه په نشر پروګرام انډر هغه بیا مختلف ډسټرکټ ته ورک کړیم شو پته نشته چې اوس هغه ډسټرکټ کې پای باندې هغسې کار کېږي که نه کېږي خو زموږ په مین هاسپټل کې یا ټیچینګ یا ټرشي کې پای کې کار کېږي نو هغه څه دپاره استعمالېږي زه د بیسیکلي کوهارټ ته اوس موږ ټیچینګ هاسپټل نن مې هلته کې خپلو ملګرو ته ویل چې پوسټ ګریجویټ موږ اوس د ماشاءالله پی سره هم ریکګنایز شو خو هسپتال همغه دی دا د ډسټرکټ لیول هاسپټل تاسو خبره وکړه که نه ضیاءالاسلام صاحب د نیشنل پروګرام فار کنټرول اف بلایندنس اولنی دغه هغه موږ ته دا وکړو بیا پروینشل و 18th امینډمنټ نه پس پروینشل شو فوکل پرسن و په هغه وخت کې فوکل پرسن و نو دا د شوکت عزیز صاحب چې کله پرایم منسټر و دغه ټیم کې شروع شو نو موږ ته هغه سامان دا ټول را کړی دی دا لیزر چې راته کوم یاګ لیزر ارګان لیزر مایکروسکوپس موږ ته هغه ډپارټمنټ داسې اکویپ کو چې هغه ټایم کې به زه ډېر فخر به مې کولو چې که زه د شیرپا هسپتال نه راوتی یم نو کار زه ټول هلته اوس په کوارټ کې هم کولی شم دا لیزر چې کوم تا خبره وکړله دغه 2 لیزرز یو یاګ لیزر چې کوم دی هغه چې کوم موږ د اپریشنونه وکړو هغې باندې بیا وایي څه موده پس مریض وایي کال پس 2 کاله پس ډاکټر صاحب ما باندې خو بیا خړ شو ګردش پې راغله
نو مخکې به دې ته مونږ اپریشن بیا همغسې اپریشن به مو کولو پوره نشه ورکوو دا وکوو لاندې بیا چکو چړې پکې چلاوه نو ای کې به انفیکشنز کېدل بیا نو هغه چې کله اوس دا لیزر راغو مریض راشي کینی مخې ته مونږ یې مخامخ فوکس کو او ټک 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 او هغه مریض ته اړو پته ونه لګي وایي ښه کار وشو او په هغه ټایم باندې وایي چې ډاکټر صاحب دا یو پیر چې دا لینز ولګي نو آیا دا د کم هارد لینز چې لګېدلی وي په دې کې هم دا دغه راځي خړوالی راځي او که نه په پیګو کې هم راځي او څومره وخت پس د دې وجوهات سری جي دې کې داسې دی چې د هارد لینز خبره تا وکړه که نه همدغه و جی جی هارد لینز به چې مونږ لګولو نو یو خو به کټ به انسیژن به ډېر غټ و جی جی نو یو وجه دغه یي چې دې کې د کم الله چې مونږ ته کم غمی لګولی دی هغه کې دوه کیپسولز دي انټیریر او لاندې پر ډبل پوسټیریر ایښي وي نو انټیریر کیپسول مونږ لرې کو دا کم غمی چې خړ شوي وي دا ترې وباسو قدرتي غمی او په دې لاندې چې کم پوسټیریر کیپسول ورته وایي په دې باندې به مونږ هارډ لینز کېښو اوس یو خو به کټ به غټ و کیپسول به پاتې و لینز به هارډ و نو د دې وجې نه به په کې دا کیپسولر تیکنینګ یا د دوباره به چې افټر کیټریک به ورته ویلو به دوباره زر کېدو صحیح جی یعنې د دې باندې ما خپل ریسرچ پیپرز لیکلي دي جی جی 6 months نه واخله تر د 5 years پورې هر چاته کېږي چاته زر دی وشي چاته لږ انفلمیشن انفیکشن هارډ لینز اوس چې د کم د فیکو لینزونه راغلي دي فولډیبل وغیره دا چونکې الاسټیک میټیریل دی نو کې دا ډېر زر نه کېږي په دې کې هم کېږي هم پکې خو چې بل چا کې مطلب هارډ لینز والا کې کال کې کېږي نو دې کې به 2-3 کال اخلي خو علاج ډېر مزدار اوس دا یاګ لیزر سره چې موږ وکړو نه دا ډېر مزدار جی او بیا راینه پس دغه چې انسان چې ډېر خلک داسې راشي چې هغه وایي چې یاره ما خو دغه مو کو لیزر مې مو کو لینز مې مو لګولو خرچه مې مو کا دومره پیسې مې پې وکې ورکې خو زما نظر امپرومنټ رانغو که نه جي خو لکه هغه ته بیا دا پته نه لګي چې یاره زما عمر په دغه باندې دی صحیح نو داسې پیشنټ سره تاسو داسې که نه چې دا مریض مونږ ته اکثر دا پیریفري کې مو سره یو پرابلم کېږي وایي ټیک ټاک مریض و تاسو را چې راغو مړ شو موږ ورته وایو چې ټیک ټاک ون هسپتال ته څنګه راغلی مریض خو اوس وړون څه غواړي دوه سترګې والا خبره ده مریض چې راځي نو هغې وایي چې زما د نظر په کلي کې پلانټکي والا خو بالکل ټیک شوی تا چې څنګه اشاره وکړه دو هغې نه مخکې هر ډاکټر له پکار ده چې هغه پراپرلی وګوري چې آیا واقعي صرف وجه دا پرده جوړه شوې ده دغه ده سفید موتی چې موږ ورته وایو او که نه په سترګه کې خو شل بیماریانې نور هم کېږي د شوګر وجې نه کېږي بلډ پریشر هغه چاته پته نه لګي هغه چاته پته نه وي څوک یې مني نه اوس کا ډاکټر پهله نه وګوري ورته ووایي چې تا ته به پردې وجې نه هم نظر کم دی تورې اوبه دې په سترګې کې دی هغې نه دی کم شوی دی رنګ دی خراب دی شوګر وجې نه شوی دی بلډ پریشر وجې نه شوی دی نو دا خبرې چې کله هغه ته پته وي بیا ډاکټر ورته وایي چې اوس که ته وایې نو د یوه وجه موږ علاج کولی شو خو دا به هغسې نه وي چې به کلي کې د ول چاله شوي وي هغه ټیک ټاک نور وي که صرف سفید موتیه وي اپریشن یې روغ وشي ښه سرجن یې وکړي نو آفتاب دا بالکل هغه سترګۍ نارمل چې کومه مخکې وه خو که دې کې نور څه وجوهات وي زه خلکو ته دا مثال ورکوم چې ټرانسفارمر د سوځېدلی دی او ته په کور کې بلبونه بدلی صحیح جی څه فایده به وي مین شی هغه خراب مین شی ټرانسفارمر کې وي یو لینک کې والی دی نو لینک کې والی دی نو بجلی به خامخا ستا بلب که روغ دی پکې راځي نو خلک وایي چې سترګه مې روغه ده زه ورته وایم چې نه لینک دی بجلی به هغسې 3 پیز او 2 پیز نه راځي خیر خبره ترې ډاکټر صاحب تاسو سره کېږي خو زه یو وړې دمې طرف ته رانه پس بیا راځو موږ سره اوسئ جزاک الله د آزاد جموں کشمیر عوامو دپاره د صحت کارت ورکولی شي 12 لکه کورنو ته به هیلث انشورنس کارت ورکولی شي عوام په دې کارت د حکومت او ذاتي مد 300 هسپتالونو کې ټول پاکستان کې چرتم خپل علاج کولی شي دا فیصله وکړه چې د خیبر پښتونخوا هر استوګن ته به په مکمله توګه ټول خیبر پښتونخوا کې صحت کارت ورکولی شي پنجاب کې تر اوسه 15 لکه کورنو ته د پنجاب حکومت د اړخه کارډونه ورکړل شوي دي او د هغوی دا کوشش دی چې د کال 2021 اخره پورې هر کورنۍ سره هیلث کارت وي په آزاد کشمیر کې زه ډېر خوشحاله یم چې بل اړخ ته د کشمیر خلکو ته دا پته ولګي څوک چې نن سبا ډېرو مشکلاتو سره مخ دي په دوی یو فاشیست او ظالم حکومت دی دوی ته به دا پیغام ورسي چې پاکستان کې کشمیریان څنګه ژوند تیروي زما بالکل مفت علاج دلته
پتل ته مونږ راغله دلته صحت کارت دفتر و هلته راغله هر څه ورته فري واخیستل ټسټین وي الټراساونډ وي نه راسه میډیسن وي هېڅ تکلیف ماته نشته مونږ ته هر څه فیسیلیټیز مهیا کړي دي وزیر بیا هرکلی خبرې اترې روانې دي پروفیسر ډاکټر لال محمد صاحب سره هغې پرنسپل کوارټ میډیکل کالج او ماهر امراض چې شو هم د په دواړو فیلډ باندې سره خبرې اترې وشوې خو ډاکټر صاحب دغه خو هم ستاسو بیسک هغه دی خو نن سبا چې تاسو ته کومه څوکۍ حواله شوې ده هغې حوالې سره دا دغه لرم چې که وګورو نو روزانه په دنیا کې په هر فیلډ کې جدت راځي په میډیکل فیلډ کې هم مختلف جدت راغه تاسو داسې اډوانس لکه ډپارټمنټس په خوا به لکه دا اناټمي شو دا فزیالوجي شو دا شو دا شو په هغې کې به مختلف راغې لیبارټریز وو هغې به کیمیکلز یا هر څه به په هغې کې څه داسې دغه راځي جدت راځي چې څه راغه بالکل ډېر ښه سوال دی افتاب ماشاءالله تا مونږ سره ډېر وخت تېر کړی دی نو دا ډاکټرانو والا ټول چیزونه دې لاندې کړي دي اناټومي فزیالوجي دې کې داسې دی چې مونږ چې کله مونږ سبق ویلو او نن وخت کې څومره فرق راغی که نه صحیح مخکې به خلکو وایي چې بس ایم بی بي ایس یې وکړو بس دا به ډاکټر و دا هر څه شي ډاکټر به نو اوس په دې اب ایڈمنسټریشن هم چلو نو ډسټریکټ کې به ډي ایچ او ډي ایچ او به هم و اب ډسټریکټ سپیشلیسټ به کوم کور کې اوسېږم وایي دا سیول سرجنټ کور دی لیټیګیشن به هم چلو جی اوس په کې داسې دی چې دا چیزونه ټول وایي چې مونږ سټوډنټان چې ایم بی بي ایس کوي که نه د 4th ایئر فاینل ایئر پورې هغوی وخت نه ځان ته فیلډ سیټ کړي وي زه به یو سی ملي پروګ به کوم زه به پلیپ کوم زه به پلانکی اف سی پی ایس به کوم په افتالمالوجي کې بیا چې کله دا داسې بیل شو چې د آی بی ایل ډاکټر دی د ان ټي بی ایل دی د میډیسن بی ایل دی د سرجن اوس په کې دومره فیلډونه جوړ شول چې په یو افتالمالوجي زما فیلډ کې درته زه ښیم دومره سپیشلیټیز پکې راغلی چې ګلاکوما ته خپل شو کیټریک ته خپل شو کارنیا ته خپل شو دغه ته خپل شو ډایبیټک ریټینوپاتی شو مختلف د ریټن خپل سرجنان جوړ شول ثناء الله جان صاحب پاینیر جی جی نو دغسې په د سټوډنټ کې مثلا اناټومي ډپارټمنټ کې مخکې به مونږ چې صرف اناټومي ډپارټمنټ دی اوس مونږ هغې دومره لاندې هسټالوجي فلانا دا شیزونه پکې دغه شول چې ماشاءالله زمونږ میډیکل ایجوکیشن چې کوم دی د میډیکل کالجونو میډیکل پروفیشنز په دنیا کې دې باندې مونږ فخر سره زه دا خبره کولی شم چې مونږ چېرته لاړ یو دا مونږ د خلک د دبۍ کې سعودي عرب کې په د اماراتو دې کې خو چې دي دې کې خو ډیفینټلی هغې نه ته تپوس وکړه وایي هغه نور ډاکټران نه دي ځکه دلته مونږ راشو وړې خبرو دپاره راځي چې دا مونږ دلته کې راشو ایون په امریکا کې یو اس کې په یو کې مونږ چې چېرته ښه ډاکټران دغه شوي دي نو هغه وایي دا پاکستاني نیشنلز نو هغې وجه دغه ده چې دلته کې مونږ دا کوشش دی چې کوپینګ وذ دی انټرنیشنل سټینډرډز هغه ټول شروع دی زمونږ میډیکل کالج کې لکه چې مونږ پهله سټارټ اخیستو نو 50 سټوډنټس به مونږ داخلول ایم بی بي ایس کې بیا داسې چې وخت تېر شو مونږ چې یاره دا خو مونږ دومره ښه ټیچران او دا ښه ډپارټمنټس د جوړ کړي دي نو اوس مونږ 100 ایم بی بي ایس کې اخلو جی جی الحمدلله او بیا بی ډي ایس کې داسې شو بی ډي ایس کې 50 اخلو یا نور بی ایس پروګرام اوس چې د مختلف بی ایس الایډ هیلث ساينسز کې اوس زمونږ وایس چانسلر صاحب رجسټرار سلیم ګنډاپور صاحب دا ډېر ویژنري خلک دي هغوی په دې ټوله صوبه کې دا جال خور کو جی جی ځکه که مثلا مونږ ډاکټران ډېر وو سپیشلیسټان ډاکټران خو ډېر شول مونږ سره هیلپینګ هینډز که ته د ډبلیو ایچ او سټینډرډز وګورې نو د ډاکټرانو والا مونږ اوس تقریبا که دنیا نه برابر نه یو ډېر پاتې هم نه یو په ډاکټرانو نه ډېر ماشاءالله جی زموږ دغه ډېر خراب دی د نرسز پیرامیډیکل سټاف چې کوم ته وایي الایډ هیلث ساينسز نو اوس په دې کال کې خیبر میډیکل یونیورسټي ولګېدو په مټه کې کوم زموږ د چیف منسټر صاحب علاقه ده په کې مونږ هغه جوړ کو الایډ هیلث ساينسز والا کالج جوړ کو په مانسهرې کې جوړ شو په مردان کې په کوهاټ کې اوس مونږ ریسنټلی یو میاشت مخکې کلاسونه مو شروع کړ نو د دې ویژن دغه دی چې مونږ دا کم خلک اوسه پورې سفر شوي دي د بیماریانو د لاسه دغه د لاسه چې ټولو ته د یو ښه ایجوکیشن میلاویږي ورو ډور سټیپ تر علاج نشي تاسو دغه ولا خبرو که د بي اس افتالمالوجي هم تاسو فرست ټایم په کوارټ میډیکل کالج کې شروع کړی بل دا خبره ده چې څنګه موږ د ډپارټمنټ د اسټابلیش خبره کوله لکه څنګه سب سپیشلیټي ته دنیا روانه راځي نو دغه خو قایمول هم په ډپارټمنټ کې یا په میډیکل کالج کې ډېر ګران کار نه دی ډېر ګران کار دی نو هغې دپاره تاسو هغه څه بیا فیکلټي راغې څه طریقه کار یو بیا راغه افتاب دا یقینا ډېر زبردست سوال وکړو
کله چې مونږ کوهاټ کې زه پیله راغلم ایز ډسټرکټ سپیشلیسټ جی جی نو بیا بار بار یادوم زما استاد ضیاء الاسلام صاحب هغه شفا هلته کې هسپتال جوړ شوی جی جی هغې ته معاینې دپاره راغلی و هسې جانداد صاحب هغه ټایم کې ژوندی و نو هغه راغلی نو دې زما بډي ته راغو چې زه یې ولیدم نو ما ته وایي ته به اوس په دې ټارچ باندې مریضان ګورې ښه جی ما جی اوس څه وکړو بس دلته شته نه سامان او زموږ د سامان دومره تا ته پته ده دومره کاسټلی دی چې هغه د ډسټرکټ هسپتال په بجټ باندې نه کېږي صحیح جی نو هغه د نیشنل پروګرام نه موږ ته دغه شیونه الله پاک بس یو یا مختلف آی ان جی اوز چې کوم هغه د آی ان جی اوز د فرید هالو والا هغې راغلل سی بی ایم او د پیکو والا جی دې موږ ته زموږ ډپارټمنټ دومره ویل اسټیبلشډ کو او څه زما هغه د خپل افتلمالوجست د شاګرد د سټوډنټانو سره د جونیئر سره یو دومره ښه تعلق و چې اوس که زه تا ته وایم چې ما سره په ډپارټمنټ کې شپږ فیلوز دي جی جی شپږ فیلوز په ما خیال ده چې په یو پیریفري هاسپټل کې چېرته که په ټیچنګ هاسپټل دی وایي نشته په دې کې ما سره پیډیاټک افتلمالوجست شته په دې کې ما سره اکولوپلاستیک اوس د اکولوپلاستیک ټریننګ کمپلیټ کو ډاکټر مقصود هغه اوس راغلی دی ویټریټنا سرجن ما سره شته خو د اکوپمنټ لحاظ سره ډیفینیټلی دا به زه ستا په وساطت باندې پیکو ته بیا نیشنل پروګرام ته پروونشل پروګرام ته دا ریکویسټ به کوم چې موږ سره کم هغه ټایم کې ملو شي 2005 کې سامان خو موږ سره ټیک اینډ ټیک دی اوس پورې په کار کوو صحیح خو اوس دا د زموږ د ډسټرکټ لیول هسپتال دا دغه نه دی چې هغه موږ ته د ریټنا د ویټروریټنا سامان واخلي د اکولوپلاسټي سامان راته واخلي د پیډیاټک افتلمالوجي نو د تاپا د نو سی جی کوم پروینشل کوارډینیټر یا فوکل پرسن ماشاءالله یو خو اکټیو دي میډم سادیا سیټي دا هغه د پیډیاټک افتلمالوجي هغې ته ریکویسټ کوو چې موږ ته دا بس موږ سره کسان پوره دي او ویل هم شته او زما انشاءالله دغه دی هغه کسان زما ډېر انتهایي زموږ ډپارټمنټ آفتاب داسې دغه دی ویل اسټیبلش دی چې کله ستاسو د نیشنل پروګرام و نو نیشنل پروګرام کې به مونږه منتلی پهله پرامنس ته خپل ریکارډ جمع کول او سټیټسټکس چې دومره مونږه میاشتې او پی ډي وکړه ځکه چې سامان یې راکړو دومره اپریشنونه مو وکړ دومره مو دغه وکړو نو الله په فضل سره چې کله I was only district specialist over there نو 3 times مونږه په پورا پاکستان کې پیشنټ په او پی ډي او سرجریز کې وی ټاپډ هغې وجې نه بیا آسټریا نه موږ ته یو میډم راغله هغې وایي چې تاسو څه شی پکار وي چې زه نور درته واخلم خو زموږ هسپتال سټرکچر داسې دی انفراسټرکچر چې هغې کې مزید ایکسټینشن پکې نه کېدو اکوپمنټس دغه په هغه ټایم کې اویلیبل نو زه ستا د دې پروګرام په واسطت سره ستا مشران چې دي مونږه ریکویسټ کوو چې مونږ ته هغه دغه شیونه پرووایډ کړي خلک ما سره پوره دي اوس مونږه د سی پی ایس پی چې کله مونږه انسپیکشن کولو اکریډیټیشن لپاره نو ophthalmology was the only department to be recognized نور پورا کالج نه کو ریکگنایز پتا نه کو ریکگنایز ophthalmology نه پاسې به نور رو ټول ان الحمدلله ډاکټر صاحب خبره تر خو ډېر خوري شو ماشاءالله دا خبره لګي سپور مې جی په لګدا سرنګینو خبرو طرف ته لاړ موسیقي خو خوي جی کنه تاسو وختي دوه فرمایش کړی چې را دا براته ده موسیقي خو افتاب داسې دی چې زه چې کله سټوډنټ لایف نه ما تاسو ته ویلو چې د سترګو سره مې یو بس قدرت دغه ز خپل سټوډنټانو ته وایم چې زه اوسم او چې داسې د سترګو سره لیدلو والا خبرې اترې شروع شي نو خو به نه جنوني دغه ما تاسو ډېره زیاته مننه جی خوشحاله اوسئ ستاسو راتګ جی دومره ټایم مې راکړو او ستاسو لپاره پروډیوسر صاحب ګانې کې وکړی د رک د سوال لیدل شنه لیدل د دې زه هغه سندرې طرف ته او بیا به راځو موږ سره اوسئ